تاسر اورنا او لمبي بيو زرمري جانانا تاسر اورنا او لمبي بيو زرمري جانانا امن برازي جانانا امن برازي د فطرت دا حسینه غیږه د لوړو شنو سمسورو غرونو په لمنه کې د بهیدونکي اباسین یخې چپې او د شنو اوبو په منځ کې د ولاړې سینګار شوي کښتۍ نه راپورته کېدونکي د امن او مینې دا نغمې د یو شاعرانه محفل عکس دی. دغه محفل چې د خیبر پښتونخوا د شانګلي سیمې په نوي کلي د دلکماچ کې د ضلع کونسل د غړي حاجي سلطان نبی او د ځوان لیکوال ډاکټر عباد الله عباد په هڅو د یو سیمهیز تنظیم په مرسته راجوړ شوی نوم ورته د سپرلی د امن مشاعره ورکړل شوې وه. په دغه مشاعره کې د خیبر پښتونخوا د ګوټ نه شاعرانو ادیبانو او لیکوالو برخه لرله. د دې سیمې د رنګونو د خدای ملشي د ګلشن او د ګلونو د خدای ملشي څو چې زیلې د فساد ویښ لویستلې نه وي دا کمال نه دی تر مریخه که انسان تللی دی. خوش صحرا ده د یوې لارې درک نه لګي خوش صحرا ده د یوې لارې درک نه لګي دا چې هر پل په وینو سور دی څوک افغان تللی دی. شعر دی چې زما بلهارونه په شانې د یوسف د ورونو زما بلهارونه په شانې د یوسف د ورونو زه د بلهارونو نه ځکه پسنګ شوی وتلی خبریال او د مدني ټولنې فعال غړی ښاغلی ایمل خټک چې د دې خوندور محفل مشري په غاړه لرله د غونډې مقصد داسې بیانوي چې کله د سپرلي موقع راشي نو موږ دغه کې امن حوالې سره مشاعره کوو او د امن حوالې سره ځکه کوو چې زموږ په علاقه کې تاسو ته پته ده بدامني ده او موږ غواړو چې د امن پیغام خور شي او د امن پیغام خورولو کې د شاعرانو او ادیبانو خپل یو رول دی او کردار دی چې په زموږ په معاشره کې امن وي نو هغې په نتیجه کې به چې دی نو دغه راځي ترقي راځي او چې ترقي راشي نو د امن دپاره به مستحکم بنیادونه جوړ شي. حاجي سلطان نبی چې د امن په دغه مشاعره کې د کوربزي مواری په غاړه لري وای موږ یو پیغام ورکو دنیا ته ټول دنیا ته چې په دې دنیا کې زمونږ کوم نوم خور شوی د پښتون باندې یو داغ لګېدلی دی چې هر ځای کې کمیس پرتوګ ویني نو هغه ته د دهشتګردۍ او د دې په نظر باندې کتلی کېږي. موږ وایو چې دا داغ ختم شي او موږ د پښتانه یو پر امن قوم یو 21% را دنیا چې کم د کم ځای ته ورسېده او موږ هم هغه په هغه پخوانی رسم هغه پترک والی دور هغه زندگی چې ورته وي موږ هغه تیر. ډاکټر عباد الله عباد هم د دې پروګرام د قربانو څخه دی او څو شپې د دې پروګرام د راجوړولو په هڅو کې روڼې کړي دي. راته وایي د دې مقصد دا دی چې پښتون زموږ دنیا ته دا پیغام لاړ شي چې پښتون یو پرامنه قوم دی پښتون مینوال قوم دی دی په محبت باندې مین دی دی چې دی د ښکلا سره مینه کوي که نه نو همدغه د دې مقصد دی چې موږ پرامنه خلک یو زموږ چې کوم نوم خور شوی دی کوم په موږ باندې چې کوم داغ لګېدلی دی دغه کمولو لپاره چې دی موږ وایو چې دا مشاعره وشي او زموږ د پښتو ژبه چې ده موږ وستایو. د مشاعرې په دغه خوندور محفل کې که چېرته شاعرانو د پسرلي مینې او محبت سندرې زمزمه کې نو هلته د امن ترانې هم په شونډو خورې وي. د پښتنو په وطن کې په داسې تورو غرونو ښارونو رغونو سیندونو کې د امن او محبت داسې ترانې ویل د دې خبرې غمازي کوي چې پښتانه نور په خپله خاوره امن ته لیواله دي. فاروق فراق وایس اف امریکا ډیوا.